بالاخره پاکستان هند ته اجازه ورکوي چې بشري مرستې افغانستان ته ولېږدوي. پاکستان خپل منافقت تر سره کړ، اوس غواړي چې هند ته اجازه ورکړي. دوستانو په سلامونه مو هرکلی کوم. د پاکستان د ګمرکي چارواکو خبر ورکړی چې هیواد د هند ته اجازه ورکړې ده چې 50,000 ټنه غنم او درمل د پاکستان د خاورې له لارې افغانستان ته ولېږدوي. پاکستاني چارواکو د سې شنبې په ورځ د سلواغې په 26مه د اشنا پریکړه کړې ده، ځکه چې د اسلام آباد له کلونو راهیسې هندي مالونو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان له لارې ولېږدول شي. د پاکستان د ګمرک موقتي مشري بلام رمضان رویټرز خبري اژانس ته وویل په لومړي کاروان کې به 60 لارۍ وي چې د واګه بندر له لارې به راتلونکې اونۍ سې شنبې پاکستان خاورې ته داخل شي. اغلې رمضان زیاته کړې ده بشري مرستې به په جلال آباد کې د خوراک نړیوال پروګرام استازو ته وسپارل شي. د خوراک نړیوال پروګرام استازو تر اوسه د دې غنمو د ویش په اړه د خپل پلان په باره کې څه نه دي ویلي. د هند د حکومت یوې سرچینې ویلي دي چې نوی ډیلي دې ته ژمن دی چې له افغانانو سره بشري مرستې تړاو له پاکستان سره همغږي وکړي. د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ پر دې مسایلو له څو میاشتو راهیسې خبرې روانې وي او پاکستان پر دې ټینګار کاوه چې هندي مرسته به په پاکستاني لارویو کې افغانستان ته رسول کیږي. خو هند ویل که هندي لارویو ته اجازه نه ورکول کیږي نو افغاني لارۍ دي د هند د 50,000 ټنه غنم هند د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال